مؤمنانو پنځم الحیا من کتابة الاعمال، د دې عملونو د کتابت نه حیا کول. کنن ما او تاسو نینو ولیکن داسې ورځ شته چې زما د ستا او د جون ټول عمل نامه به د قیامت په ورځ راوځي. الله رب العزت په قرآن کې دا خبره ډېر کړه دې کړې ده چې الله رب العزت وایي چې دا خلک داسې ګمان کوي چې الله رب العزت هم یحسبون ایدې داسې ګمان کوي چې د دې د سرا او نجوا نه هیڅ خبر نه دي. الله رزق وای بلا ورسولنا لديهم يكتبون، زما استازي د دوی سره شته د دې لیکل کوي. الله رزق په قران کې فرمایي كل صغير وكبير مستتر، هر وړه ګناه او لوی ګناه دا استا عمل نامه ته خيږي. د سمو وای چې دا مې وکړه لاړه ختمه شه، دا هر یوې د پر ملائک ناس ده او دا لیکي ستاسو کوم ګناونه چي دي دا بلکې الله رزق په قیامت ورځ دی ته وي چې دا کتاب چې د کتابونه ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ بما كنتم تعملون. دا هغه څه دي چې تاسو د قیامت په دنیا کې کول اوس به دا د حق خبرې کوي. چې په دنیا کې کم کار کړي وړه خبره او لویه خبره دي کړې ده دا ټول بس د مخې ته کې خستل شي او دا هر څه خبرې به راوځي. الله رزق په قرآن کې فرمایي ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. الله رب العزت بد استا خپل مخ د کتاب کیدی او تا ته به چې وست خپل عمل نامه ولوله. مؤمنانو خپل عمل نامه په څه کې ټکول پکار اې د قیامت پورز لیکل شوی چې پلانکی د پلانکی زوی په پلانکی وخت کې دا ګناه کړي دا کړي دا کړي او د الله مخ ته ولاړ د محاسبه او رزیما تاسو سره حساب کیږي. نظام اوستا مسیر بخپل جن ته وګوري چې تبکیږي ابه پکې داسې پحشا او بهیر راوځي چې دنیا کې یو سړی رسا شي څومره شرم او عار وي د انسان لپاره به د قیامت پورې چې انسان بس راوځي د الله مخ ته راوځي چې پلان کې ځاني دي لوتی دي او دا ګناونه په پلاني ځای کې کړي. مؤمنانو د سمو یا چې دا نه لیکل کېږي. الله رزق فرمای چې پتا سبحانه وان علیکم لحافظین کراما کاتبین يعلمون ما تفعلون. تاسو باندې ملائک ناس دي دا کرامن کاتبین ډیر عزتمن ملائک دي يعلمون ما تفعلون په هغه څه باندې پوهیږي چې تاسو یې کوئ. ته چې نن په کوم سترګو باندې ګوري دا ته خبر دی، په کوم غوږونو باندې اوریدل کې دا ته خبر دی، په کوم لاس باندې نیول کې دا خبر دی، په کوم خو باندې مزل کې دا ارڅنه الله رب العزت خبر دی او دا ملائکه خبر دی او دی ملائکه دا ټول اعمال تاسو نوٹ کړی او د قیامت پر ورځ باندې راوځي. مؤمنانو راځي خپل جن سب حسب حواړو ورځ ورځ واړو او جمعه او میاشي واړو چې ملائکه زمنګ په ورځ کې څلي کې او په جمعه کې څلي کې او په میاشت کې څلي کې خدا عمل نامه او دغه کتاب نن زما واستا دی مجلس کې راوځي. دلته دی مجلس کې انبیاء نشته، صحابه نشته، د ټوله دنیا مخلوق نشته. آیا په دې علاقه کې به ما ته جون ژوندۍ تیر کو ولا چې څوک بر څه خبرې ونه کی زما استاد جون پټ جون ژوندۍ چې وګوري به د قیامت پر ورځ چې انبیاء ولاړ له صحابه ولاړ له د ټوله دنیا مخلوق ولاړ له هغه څوک چې نن وسته تر برولي کې او ته سره مخکیواله په دنیا کې راکاږي هغه خلک هم ولاړي. ستا په عمل نامه کې زنا راوځي، ستا په عمل نامه کې لواطت راوځي، ستا په عمل نامه کې غلا راوځي، رشوت راوځي، د مسلمان قتل وینه ته عدل راوځي. نو د دې انسان د نجات مسیر او لار بچوي چې ټول عمر په دې بدبختۍ او شقاوت کې تیر کړي. ته چې نن په دغه فحشا او بهي کې څلري شاعت شپه ورځ تیرې یو ورځ دا نوٹ تاسو ګل شوی دی. مؤمنه د دغه نوٹ نه حیا وکا، د الله نه حیا وکا، د ملائکه نه حیا وکا، د دې ورځ نه حیا وکا، د دې زمکه نه حیا وکا. د هر څه ستا په جن او حالت او مسیر باندې خبر دی. الله رب عزت دې زمونږ حفاظت او ساتنه وکړي.